الله حاضر دی تاسو پښتنه وکړئ درجه خنه ته درجه نه زه چې کابل ته راغلی ما د خپل ورونو سره والله هیڅ کله پښتنه ملاقات کړی ویل کده ته زور غلی ما د پسارو په مال د په کوم په هر شي د مو زوردلایم درددلایم پښتنه به کړی غام بخور دا اوس په مو حق دی او مو ته دا فکر نشته مو د ته یک دشمنی نشته می توس په مانځ کې نه کاری و افغاني سره نه د افغان سره بلکې می دشمنی د الله په دین و په دین بیوی ا د خارجون سره و د بګانا سره و افغانانو سره چې دشمنی نشته ورنه کتو چې چا سره دشمنی بله تو سو وای چې افغانستان کې افغانانو سره چې دشمنی شته ونشته الحمدلله یورپ شوروي روغای بیا ناتو جمع هیوادونه امریکا روغای د دشمنی د بدبختی د قتلونه د ظلمونه د خیانتونه د نفاق د تفریقې د تخمونه د باد الفاظ د یغ وروړي دي دا دیغه باقیادو موږ به د خدای نه سوال کی چې الله دای موږ ته د ځلنه د دشمنی ختمه کی موږ ته واحد الله ته او یو ملت ته یو خدای ته او یو نبی ته یو کتاب ته به موږ ته وفادار او خپل ملت ته اوسو